أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 104. فدې آیت کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتونو کې رب عز وجل د یهودیانو ځینې نور ناوړه او بد اعمال شي. یو عمل د یهودیانو دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به راتلل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به کله یو خبره وکړل چې د هغه خبرې په اړه به لږ نور معلومات غوښتي او یا دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ځان ته متوجه کاوي، نو داسې به یې ورته ویل راعنا. د راعنا لفظ ظاهره او مشهوره ترجمه دا وه، راعنا ته موږ ته وګوره، ته زموږ رعایت وکړه. راعنا زموږ څه لحاظ وکړه، زموږ څه رعایت وکړه، لږ وخت راکړه، لږ راته متوجه سه، زه ستا څخه د یو خبرې په اړه معلومات کول غواړم. او دا خو هغه ظاهري مشهوره ترجمه وه. خو دغه راعنا لفظ په عبراني ژبه کې بیا بد لفظ و. په عبراني ژبه کې د راعنا ترجمه دا وه چې ای بیوقوفه، ای بیعقله، ای سپک انسانه، ای ناپوه انسانه. دا یې ترجمه وه. یهودیان به راتلل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د راعنا لفظ وایه او بیا به په خپلو کې سره ویل چې موږ خو دا راعنا و نبي علیه السلام ته په هغه خپله عبرانۍ ژبه وایو، العیاذ بالله، و پیغمبر علیه السلام ته بیوقوف وایو، د تناپو انسان وایو، اعاذنا الله. مبارک صحابه چې وه د هغوی خو ډېر غټ احترام د پیغمبر علیه السلام په زړو کې پروت و، مګر یهودیانو به د راعنا لفظ ورته وایه، دی به هم د راعنا لفظ وایه. د صحابه خو په زړه کې د نبي علیه السلام وقار و، دا هدف و چې ای د الله پیغمبره ته موږ ته وګوره. کله و حاشا، نبي علیه السلام هېڅکله صحابه هېڅکله دا هدف نو چې نبي علیه السلام ته ښکنځل وکړي یا سپک لفظ ورته وکاروي، خو یهودیانو به قصدن دا سپک لفظ وایه. رب عز وجل خو د دوی په زړو باندې خبر و، پر دوی باندې علم و. الله جل جلاله د آیت کریمه نازل کړي. په دې آیت کریمه کې مبارک صحابه د راعنا د لفظ څخه منع کړل او ورته ویې فرمایل چې د راعنا پر لفظ باندې انظرنا لفظ وایاست. انظرنا، ای د الله پیغمبره موږ ته وګوره. دوه کاره به وسي. یو کار به دا وسي چې یهودیان به د دې سپکو خبرو رامناست، نور به دوی هم نسي ویلی چې د الله پیغمبر ته سپک لفظ وکاروي. دوهم کار به دا وسي هر هغه عمل چې د کفارو سره تشبیه وي د هغه څخه به تاسې لرې سي، د مشکوک لفظ څخه به لرې سي، او هر هغه لفظ چې په هغه کې د فساد احتمال وي د هغه څخه به لرې سي. ځکه الله عز وجل وفرمایل یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي، لا تقولو تاسو مه وایاست راعنا، راعنا لفظ مه وایاست، وقولو او وایاست انظرنا، موږ ته وګوره. انظرنا لفظ وایست، راعنا لفظ مه وایست. او ای مؤمنانو واسمعو، دا خبره واورئ، واسمعو ما تؤمرون به سماع قبول، دا تاسو ته چې امر وسو د دغه امر سوي کار اوریدل په سماع د قبول وکړي، یعنی عملي یې. او کافران چې دي وللکافرین عذاب علیم، د کافرانو لپاره زیات او سخت دردناک عذاب دی، اعاذنا الله. اوس دلته چې رب عز وجل صحابه د راعنا د لفظ څخه را منع کړل، په دې کې خورا یو لوی حکمت او یو لوی پند و عبرت شته. هغه دا چې اول وارد د هر هغه عمل څخه اجتناب کول پکار دي چې هغه د کفارو عمل وي. د کفارو عمل دوه ډوله دي. یو هغه د کفارو عمل دی چې د دوی مذهبي شعار وي، داسې یو عمل د کفارو وي چې دا د دوی مذهبي شعار وي او د دوی د باطل دین یوه کړنلاره وي
داسې عمل مومن مسلمان ته مطلق حرام دی. د مثال په ډول هندوان ټوله په تندي کې سره ټیکا ایږدي، هر سهار د دوی دغه ټیکا ایښول دا د دوی یو مذهبي شعار دی. دا وایي چې دا موږ ته یو خیر رسي، یا د دوی د مذهب یو حکم دی، دی د ثواب په نیت دا کار. یا عیسویان دي دا صلیب نښان، دا د دوی مذهبي شعار دی. صلیب نښان دا دوی پر کالو هم ورکوي، پر تنجانو، پر لاسو، په خالو یې هم وي. دې ته ورته نو دوی داسې ډېر اعمال او عبادات لري. نو مومن مسلمان ته هر هغه عمل چې هغه د دوی مذهبي شعار وي، مومن مسلمان ته استعمال حرام، ځکه دا خو سمدم د دې عبادت ته کوي، لکه کافر چې لمونځ کوي. او دوهم ډول نور عام عادات او اعمال د دې دي چې یوازې په دې پورې خاص وي، خو دې د مذهب په نیت نه کوي. داسې اعمال هم مومن مسلمان ته مکروه کول یې په کار نه. البته دا مسله کتاب راوړي، وایي که چیرې د کفارو یو عمل مذهبي شعار و، وروسته بیا هغه شی عام سو، د دې تر مذهب او عقیدې پورې خاص نه سو پاته، نورو دینونو ته هم ولاړي، نو بیا د دغه عمل کول جایز دي سره د مکروهوالي. د مثال په ډول باندې یو زمانه د ټایي یا نیکټایي دا د عیسویانو یا د صلیبیانو مذهبي شعارو. دا یوازې د عیسویانو پورې خاص و، تشبیه یې د صلیب شکل سره سته، دا سر کې چې غوټه وه. یوازې هغه کسانو به نیکټایي تړل چې هغه به صلیبیان وه، عیسویان به وه. دا یو مذهبي لباس بالی، لکه د مسلمانانو مذهبي لباس چې لنګوټه ده، د دوی دا مذهبي لباس دا نیکټایي وه، دا به یې تړل. د زمانو په تېرېدو سره دغه نیکټایي و نورو دینونو ته هم لاړل، یهودیانو هم تړل او هندوانو هم تړل، بودایانو هم تړل، مسلمانانو ته هم راغلل. د دې چې کم هغه مذهبي دود و، دا نورو دینونو والا په هغه نیت نه کول، یو لباس یې بالی چې دا اوس یو پیشن وګرځېدی. نو کله چې دغه شعار د دې د مذهب دا د دې تر مذهب پورې خاص پاته نه سو، مسلمانانو ته هم دا کار ولاړي، هندوانو ته هم ولاړي، یهودیانو ته هم ولاړي، بودایانو ته هم ولاړي. ځکه نو علماو دا فتوا ورکړل چې دا ټایي تړل دا اوس حرام نه دي، خو مکروه کار دی، ځکه د مسلمانانو په کلتور کې دا شی نسته، د مسلمانانو په پیشن کې نسته. یو وخت دا د عیسویت داسې یو مذهبي شی و، خو اوس چون د دې د مذهبي شی نه دی، هغه تشبیه چې د کفارو سره په یو مذهبي شي کې راتل اوس نه راځي. نو که یې څوک وتړي حرام نه دی، یو مکروه کار دی. ځکه د مومن مسلمان لپاره خو خپل لباس معلوم ځانګړی ستن و. مومن مسلمان خو باید په خپل لباس باندې وویاړېږي، مومن مسلمان خو باید زینت په خپل لباس وکړي، د نورو لباس خیر. خو ځینې وختونه داسې حالات راځي چې ځینې کسان دې ته مجبور وي. دا یوه خبره. دوهمه خبره علما د دې آیات کریمه تفسیر کې دا کوي، وایي یو عمل چې هغه د شک وي د داسې عمله څخه ځان ساتل پکار. ګورې یهودیانو خو چې نبي علیه السلام ته راعنا وایه، خو د دې عقیده بده وه، او مسلمانان خو بیخي په دې خبر لا نه وه، تصور یې لا دا نه کوه چې نبي علیه السلام ته دې سپکې سپورې ووایي. نو وایي هر هغه عمل چې هغه په شک کې تا اچي، یا چې د ناوړو خلکو سره ورته والی درته پیدا کړي، هغه عمل مه کوه. لہذا مومنه مسلمانه چیرې چې فاسقان و فاجران کښېني، داسې مجلس ته مه ورځه. خلک به پر تا د فاسق خیال وکړي. یو ځای چې په یو ناروا ښار کې، په یو ناروا بازار کې خلک سره خمار بازان وي، یا شرابیان وي، یا زناکاران وي، داسې ښار ته مه ورځه. که څه هم ستا نیت خو پاک دي، ته به بیخي په خبر نه یې، اما خو د دې څه به لرې پاتې شي. دلته چې مسلمانان الله جل جلاله منع کړل، د یو چا په زړه کې به دا ورګرځېدله چې ته دا پلانکي لفظ نن راعنا لفظ وایې، د ده خو به هدف بد نه و، د ده خو به د نبي علیه اسلام سپکتیا اعاذنا الله مقصد نه وه. دوهمه خبره دا ده چې هر د شک ځای د دې څه به ځان ګورې. مومن مسلمان باید سپېڅلی واوسېږي، او که دې د شک او د یقین دواړو عیبونه د ځانه لرې کړل او سند د چا په لاس کې نه وي، نو بیا که څوک ستا غیبت و بهتان وکړي، د هغه پروا مه لره، د هغه فیصلې به د الله سره. درېیمه خبره علما دا فرمایي، وایي د کفارو سره خو به په قول او فعل دواړو کې مخالفت کوي، خو که چیرې یو کار کې د شر احتمال پیدا کېږي، د هغه کار به هم لرې کېږي، که څه هم هغه جایز کار. یو عمل کله چې ته کوې، د هغه کول فرض، او د یو عمل کول سنت، د یو عمل کول مستحب، د یو عمل کول جایز. که چیرې فرض عمل تا کاوه، د دې څخه که نو تاوان پېښېدی که نه پېښېدی، فرض عمل به نه پرېږدې. مثلا ته که زه لمونځ وکړم، د دې څه شر پېښېږي، پېښ دي، نو دا فرضي عمل دی. او که چیرې تا سنت عمل کاوه، د هغه سنت عمل د کولو په نتیجه کې
یو بل فرض کار پاتې دی یا غټ نقصان کې دی، ته په دغه ځای کې تر دې سنت عمل تېر یا یو واجب عمل دی خو په مقابل کې فرض عمل پاتې. د مثال په ډول باندې په یو کور کې یو پلار دی، هغه یو کار کوي، هغه داسې کار دی چې د سنتو خلاف یا د واجبو خلاف یا د مستحباتو خلاف. دا زوی نیک انسان دی، نه غواړي چې پلار یې دغه بد کار وکړي، نو د پلار په مقابل ودرېږي چې پلاره دا خو واجب کار دی چې ته پرېږدې، دا خو سنت کار دی چې دې پرېږدې، ونیسه دا سنت برپایه که، دا واجب برپایه که، دا مستحب برپایه که، دا جایز برپایه که. پلار یې په مقابل ورته ودرېږي یا ستا خبرې نه مني. اوس دلته دوې خبرې راغلې. پر دې زوی باندې د پلار اطاعت، د پلار راضي ساتل فرض دی، او دی چې کم کار په پلار باندې کوي واجب راپورته کوي، سنت راپورته کوي، نو د سنت راپورته کولو لپاره، د واجب راپورته کولو لپاره، د مستحب راپورته کولو لپاره فرض عمل شاته کول او کبیره ګناه کول د پلار عاقیدل دا نقصان دی. پاته دي چې دا واجب فرض عمل خو به اوس ته خو خپله مه پرېږده، مه فرض پرېږده، مه سنت پرېږده، مه واجب پرېږده، دا مقابله مې تا ته وښودل. او که یو جایز کار وي، د جایز کار په صورت کې د هغه سلوی فساد پېښېږي، دا رقم 20 جایز کارونه پرېږده، خو فساد مه جوړوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړل و عایشې بیبي رضی الله عنها ته یې وفرمایل، ول ای عایشې ستا قوم نوی اسلام راوړی دی، که چیرې ستا قوم تازه او نوی په اسلام مشرف سوي نه وای نو ما به دا کعبه نړولې وای، هغسې به مې جوړه کړې وای لکه ابراهیم علیه السلام چې جوړه کړې وه. ابراهیم علیه السلام څنګه جوړه کړې وه؟ ابراهیم علیه السلام داسې جوړه کړې وه چې دا کعبې شریفې 2 دروازې درلودې. یوه دروازه یې د شرق طرف ته وه لکه دا اوس، یوه دروازه یې د غرب طرف ته وه، هغه د غرب دروازه چې ده هغه نښان اوس هم پکښې شته، او بل دغه کوچنی دیوال حاتم، دغه حاتم په کعبه شریفه کې ګډ و، دوی دا دیوال راوسکوي، هغه ځای ځینې جلا. دا د نبي علیه السلام تر نبوت 15 کاله مخکې چې نبي علیه السلام 15 کلن و، د کفارو پیسې سره راټولې کړلې، کعبه شریفه یې ونړول، دروازه یې هم دونه لوړه کړل چې لاس ورسېږي، دروازې هم د 2 پر ځای یې وکړل، هغه حاتم یې ځکه ځینې جلا کړي چې د دې سره نورې پاکې پیسې خلاصې شولې، ورې د کعبه شریفه را کوچني کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې بیبي رضی الله عنها ته وفرمایل، ول اوس که زه دا کار وکم دا قوم د څه راپورته کېږي؟ اوه دا وګوره دا څنګه نوی دین راغلی، زموږ د پلارو د نیکه کعبه شریفه یې راونړول. ته پرېږده چې دی یو څو عمر د اسلام مینه او د اسلام محبت په زړه وچشي، په تدریج به بیا دا کار وکړو. خو په هر صورت نبي علیه السلام دا کار د مصلحت پر بنیاد نه کوه، که نبي علیه السلام ته دا کار اسان و، یو جایز کار و، یو مستحب کار و، د خلکو په زړو کې شکونه او وهمونه پیدا کېدل پرې ایښوي، او پرځي کارونه چې د مکې مکرمې فتحه وه، ظالمان د عدل و محکمې ته راکشول وه، د مظلومانو ازادي وه، جهاد و، هغه ټول کارونه یې کول، مګر دا چون یو مستحب کار پرې ایښوي. نو ځکه علما فرمایي وایي په کم کار کې ته پوهېږه شر پېښېږي که جایز کار پرېږده. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل زوی ته وصیتونه کړي، یو وصیت ادا کړی دی، وایي 2 لکه احادیث مې راوکتل، په دې 5 لکو احادیثو کوم 5 احادیث را بیل کړل چې دا د دې ټولو احادیثو لب لباب هغه مغزیانه یې ده. په هغو احادیثو کې یو حدیث دا وایي هغه لار چې تا په شک کې هغه لاره پرېږده، یقیني لاره اختیاروه. په یو لاره کې چې مطلق د تاوان احتمال او شک وي هغه پرېږده، یقیني لاره انتخابوه. په هر شي کې چې شک درته ولوېږي بس هغه مشکوک شیان دا پرېږده. یو خو شک ستا د زړه وي، یو دا چې پوهانو شکونه پکښې پیدا کړي، که پوهانو شکونه پکښې پیدا کړي و هغه پرېږده، نو ستا زړه ته اعتبار نشته، ځکه ممکن تا ته شیطان وسوسې درواچي. راځو پسې آیت کریمه ته. ما یود الذین کفروا، په دې آیت کریمه کې پر دې باندې یو بل رد کېږي، هغه دا چې د اهل کتاب مشرکان دا 2 ډلې وې، دواړه نه وه خوشحاله چې پیغمبر علیه السلام د الله رسول سو. مشرکانو به دا ویل چې دا ولې دا یتیم رسول سو، ولې په دې سردارانو کې چې ابوجهل و عتبه و شیبه و دا کسان دي په دې کې ولې یو پیغمبر کېدی نه. او اهل کتاب و یهودیانو به بیا دا ویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر سو، ولې د ده په عوض په اهل کتابو کې څوک نه پیغمبر کېدی، ځکه بني اسرائیلو کې ډېر قومونه وه، په بني اسرائیلو کې 4,000 انبیا تېر سوي وه، په دوی کې به پیغمبر راغلی وای. الله جل جلاله مسلمانانو ته فرمایي وایي د اهل کتاب او
او دا مشرکین دواړه دا نه خوښوي چې رب عز وجل پر تاسو باندې خیر نازل کړي. دغه قرآن چې پر تاسو نازلیږي، احکام در باندې نازلیږي، معلومات درکول کیږي، دا د دوی نه دی خوښ. او حال دا چې الله جل جلاله په دې خپل رحمت سره هغه څوک ځانګړی کوي چې د الله خوښ شي. د خلکو پر رایه، د خلکو په خوښه خو نو الله خپل رحمت نوي شي. دا الله عز وجل لوی رحمت دی، لوی ذات دی، لوی علم دی، د دې تقسیم صلاحیت اچاته نه ورکوي. ځکه الله جل جلاله فرمایي ما یود نه خوښوي الذین هغه کسان کفرو چې کافران من اهل الكتاب د اهل کتابو څخه ولا المشرکین او نه د مشرکانو څخه ان دا خبره نه خوښوي نزله چې نازل سي علیکم پر تاسو باندې من خیر من ربکم در رب څخه ستاسو. حال دا والله الله جل جلاله یختص خاصی ځانګړی کوي برحمته پر رحمت خپل سره من هر هغه څوک یشاء چې د الله خوښ شي. والله الله جل جلاله ذو الفضل خاوند فضل دی، داسې فضل العظیم چې ډېر لوی فضل دی. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. په دې آیت کریمه الله جل جلاله پر یهودیانو باندې یو بل هغه دا چې کله کله به د احکام بدلیدل را بدلیدل. دا ځکه چې د اسلام د دین کمال په دې کې دی چې د اسلام دین د فطرت دین دی. په اسلام دین کې تشدد نسته، د اسلام په مبارک دین کې د یو چا توهین نسته. جبرن په اسلام کې یو شی پر چا باندې نه باریږي. دا د اسلام مبارک دین چې رالی په اول سر کې و خلکو ته د احکام ټوله نه دي بیان سوي. فرضاً که چیرې یو څوک د پلارو د نیکه څخه کافر وي، خپل یې 40 کاله کفر کړي او دته دا ووایه چې اله راسه دا د پلارو د نیکه دین دې پرېږده، کلمه ووایه، 15 وخته به لمونځ کوې، مسجد ته به ځې او دس به تازه کوې، سهار وختي په توره تیاره کې به د خواږه خوب به راپورته کېږي، ځې به پر واله به اودس تازه کوې، مسجد ته به ځې، هلته به انتظار یې لمونځ به په جماعت کوې. ګوره دا ستا پیسې چې هر څونه ته لرې د دې به 40 روپۍ زکات ورکوې، او دا حیوانان چې دي د دې به زکات ورکوې. سود به نه کوې. دا چې 6 اووه ښځې دي په نکاح کړي دي دا ایګر دې ایسته کړه، نوې نکاح وتړه، یا هغه د زاړه د کفر نکاح سي، تر 4 بلا ښځې په نکاح کولی نه شي. په دې کې دا رواجونه غلط وه، د پلار مېرمنې هم په نکاح کول، دا نه ده درته روا. سود به نه کوې. ګوره دا شراب نه دي چې ته څښې، دا وغورځوه ګرده مات، د خوږ غوښې به نه خورې، حج ته به ځې، جهاد به کوې، په هم کال کې به 1 میاشت روژه نیسه. دا ګرده شیان چې ورته ویلي وای او وای دا څونه ګران شیان دي، دا زه نه سمه کولی. نو د اسلام مبارک دین داسې رالی، اول وار یې ورته ویل چې یوازې تاسې کلمه وایاست، کلمه ووایه نور خلاص لمونځ کوئ. کله چې د کلمه وویل، دا کلمه خو لکه یو علاج، یو ناروغه چې د سختو ناروغیو څخه ډک وي، هغه ته چې دوا ورکړي، هغه خپله په بدن کې یو ډول استراحت پیدا کړي. دا کلمه خپله د انسان په زړه کې نورانیت پیدا کړي. دا کلمه خپله دا هڅه کوي، خپله به دا کسان چې کلمې به ویلي وي خو یا نبي علیه یا رسول الله زه څه وکړم، بل څه وکړم، کلمې به دا اثر پیدا کړي، په دې کې به د دین خوند پیدا کړي. نبي علیه السلام 2م قدم کې د الله د لورې څخه د لمانځه حکم راوړي. غوري په لمانځه کې ډېر خوند دی. تاسو خو یوه تجربه کړئ، د لمونځ په صحیح طریقه باندې وکړئ. دا چابک چې د دنیا فکرونه پکښې دا نه، یا چې ته یوازې د شپې د تهجد په وخت کې ورځ ودرېږې، 2 رکعته نفل وکړي، په ډېر خشوع او خضوع باندې عجیب به خوند پکښې دی. نو دا لمونځ چې 2م وارې شروع سو، دې لمانځه بیا بل رقم نورانیت په خلکو کې پیدا کړي. بیا به نبی علیه السلام ته ویل بل څه وکړم. هله د دې خلکو محبت دومره ډېر سو، د دې دین په دې احکامو کې دومره خوند سو چې اخر د صحابو قصې دا اوس سیکولر خلکو ته چې کوې زړه ته یې نه دي ویښ. صحابي به پر لمانځه باندې ولاړو، لاس به یې ځینې پرې کړي نه په خبره. صحابي ته طبیب وویله چې دا لاس یې خراب شوی دی چې پرې نه کړې بل علاج نه لري. هغه مهال خو دا د نېشې اناسیزي و فلان و فلان دا شیان نه وه. نو دا څنګه زور غواړي؟ هغه صحابي ورته وایي زه یو ترتیب درښیم، زه پر لمانځه ودرېږم ما سې پرې کړئ. صحابي پر لمانځه ودرېدی، دا لاس چې پرې کړي نه دی په خبر شوی. دونه خوند به یې و، دونه محبت به یې و. پر لمانځه باندې به ولاړو، غشي به پکښې ولګېد، 1 غشي 2 غشي. د عمار بن یاسر او دا بل انصاري قصه ډېره مشهوره ده، عباد بن بشر رضی الله عنه، غشي پکښې لګېدله. دل دا ما ته حیا درېږي د ځان د دفاع په خاطر باندې د قرآن آیتونه را لنډ کړم. ولې داسې قصې ځینې پېښې شولې.
نو دا د اسلام مبارک دین داسې په تدریج راتلی. یو وار دا ټول شان نه دي باندې تپلي. اوس یو عام مسلمان چې ګزاره کوي هغه هېڅ د تکلیف احساس نه کوي. لمونځ په شوق کوي، روژه په شوق نیسي، زکات په شوق ورکوي. یو مسلمان دا نه وایي چې زه د خپله دینه تنګ یم. هر یو وایي خدای دې توفیق راکړي چې نور عبادت هم وکړم، نور هم نو فرضي عبادت تر څنګ نفلي عبادتونه هم کوي. تاسو نه وینئ؟ اما اوس یو کافر راولي د ورته دا کارونه ګرده کوه، بیا نسي کولی. ووایي دا څونه ډېر خیر. راځم خبرې ته. نو دا د اسلام احکام چې به راتلل په تدریج راتلل. ځینې وخت به ځینې احکام بدلېدل. مثلا په شروع کې شراب روا وه، یو دم یې نه دي پر بند کړي ځکه خو دا دوی د پلار د نیکه نشه وه. ورپسې بیا صحابو ته اعلان وسو چې د لمانځه پر وخت یې مه خورئ، نور وخت یې خوړلی. بیا بدل سو دا حکم، مطلق حرام وګرځېد. نو یهودیانو به دا خبره کوله چې دا څنګه دین دی، یو ورځ یوه فیصله وي، بله ورځ بله فیصله وي. حسدګر انسان خو داسې چې ته سمه خبره وکړې دی پر چپه واړوي. دا د حسدګر عادت دی. او کله چې یو حقیقت ډېر روښانه وي پسې ګرځي چې مازې د ده منګولې په لګېږي هغه خبره راواخلي. نو دا خبره بیا کول چې دا څنګه دین دی، همدا احکام الله را استولي دي که تاسې د ځانه جوړ کړي دي؟ هاو الله را استولي دي. چې الله را استولي دي نو الله په دې نه پوهېدي چې دا حکم ښه دی دا حکم بد دی. الله جل جلاله کو احکم الحاکمین ذات او تر ټولې دنیا اعلم ذات دی، علیم ذات دی. نو الله عز وجل ته خو دا علم و چې دا حکم را استومه دا په دې خلکو کې نه چلیږي، اوس بلا دا بل را واستوم. ګورئ که دا موضوع لږ ښه روښانه کړو، زه به یو مثال ووایم باره دا موضوع ښه روښانه کېږي. یو باچا دی د خپل هیواد دپاره د خپلو خلکو دپاره یو قانون جوړ کړي 10 مادهیز. دا قانون چې جوړ کړي چې تر خلکو ورسېدی، خلکو یو دم احتجاج وکړي چې دا قانون موږ نسو عملي کولی، دا نه کېږي، دا زموږ په ټولنه کې ګران دی. لارې او کوڅې بندې کړي، خلک احتجاج وکړي، باچا مجبور سي دا قانون بدل کړي. خلکو ته ووایي چې دا قانون مو خوښ دی، خلک وایي وخوښ. اوس باچا چې د هغه اول قانون بدل کړي، نوی قانون یې راوستی، باچا ته د دې علم نه و چې دا زموږ خلکو ته کار کولی سي که نه سي کولی. باچا ته د دې علم نه و چې آیا زموږ په ټولنه کې دغه قانون تطبیقول ممکن دي که یا. باچا ته د دې علم نه و. اما چون خلکو احتجاج وکړي، خلکو دلایل ورته وویل، مناقشې ورسره وکړلې، باچا مجبور سو، په حقایقو خبر سو، قانون یې بدل کړي. او کله داسې چې باچا یو قانون جوړ کړي، خلک یې ومني، قانون وچلیږي 10 کاله 20 کاله، بعد 20 کاله څخه خلک راپورته سي وایي دا قانون موږ نه کوو، دا پر موږ ګران دی. باچا مجبور کړي قانون بدل کړي. باچا هغه اول قانون چې جوړ کړی و، باچا په دې حالي زمانه باندې په دې حالي ضروراتو د خلکو علم نه درلودی، ځکه یې قانون بدل کړي. دا دوهم قانون چې بدل کړي، باچا په حالي ضرورتونو علم درلودی، په راتلونکي علم نه درلودی چې په راتلونکو کې د خلکو ضرورت څه دي، نو قانون یې بدل کړي، مجبور سو. او الله عز وجل څنګه ذات دی؟ الله هغه ذات دی چې دا اوس د خلکو په ضرورتو هم پوهېږي، په راتلونکې زمانه کې چې د خلکو کم ضرورتونه دي په هغه هم پوهېږي. نو الله عز وجل بیا څه ضرورت د قانون بدلولو ته لري؟ ولې دا قانون بدل سي؟ نن یو حکم دی سبا بل حکم دی. آیا الله په دې خبر نه دی چې پر خلکو دا شی ګران تمامېږي؟ الله په دې خبر نه دی چې په راتلونکې زمانه کې دا قانون پر خلکو غمیږي، دا د خلکو دپاره مناسب نه دی؟ ولې دا قانون بدلیږي؟ دا اعتراض د یهودو. الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړي چې ما ننسخ من آیة او ننسها. الله جل جلاله ورته فرمایي وایي ګورئ دا خبره یاد وساتئ، ما ننسخ من آیة، موږ هیڅکله یو آیت نه منسوخوو، او ننسها یا یې موږ ایر کو د خپل پیغمبر څخه، نأتي بخیر منها، موږ تر هغه خیر آیات راوړو. نو اول وارې ولې دا خیر آیت نه راوړي چې وروسته یې راوړي؟ دا سوال خو دوی ته پیدا و. اصلا د یهودیانو دا تحلیل غلط و. دا چې دا قوانین بدلیږي را بدلیږي، یو دا تحلیل و چې یهودو کړی و، یو حقیقي تحلیل و. حقیقي تحلیل نو هغه وخت معلومېدلی سي چې زه یو بل مثال درته ووایم. ګورئ یو مریض راغلی ډاکټر ته، د دې مریض 5 6 7 8 ناروغي دي، او دا مریض ټیک 6 میاشتې یا کال علاج غواړي. اوس د دې مریض چې 6 میاشتې یا کال علاج ضرورت دی، دا طبیب یا ډاکټر دوې لارې لري. یوه لاره دا لري چې دې مریض ته ووایي چې هغه مې په تا کې 6 7 8 10 نه جوړېږي، زه تا ته دوا در لیکم،
د یوه کال. په دې یوه کال کې په هره میاشت کې دوې نسخې دي، 24 نسخې کېږي، او په هره نسخه کې 10 رقمه دوا ده، 2 رقمه ګولۍ دي، 2 رقمه پیچکاري دي، 2 رقمه شربت دي، دا نو 100 رقمه شیان کېږي. واخله ګوره دا پر خپل وخت خورې چې یوه دانه قضا نه کړي او یوه دانه بې ځایه ونه خورې. که دې بې ځایه وخوړله او قضا دې کړه یا د څه ورکه سوله، علاج دې نه کېږي، ممکن نور نقصان لا در ورسېږي. یوه دا طریقه ده. دوهمه طریقه دا ده چې ډاکټر مریض ته ووایي چې دا ګولیانې خو پر تا ګډې وډې کېږي، ګوره دا نسخه واخله، یوه میاشت چې دغه وخوړله 6 رقمه ګولۍ دي یا شربت دي چې دا دې خلاصه کړه بارغاس. هغه مریض ولاړ سي 5-6 دغه میاشتو 20 ورځې د 5-6 رقمه ګولۍ وخوري، بیا راسي ډاکټر ورته وایي نوره دا دوا مه خوره، اوس نو د هغه دوا پر ځای دا دوا خوره، بله دوا وایي. بیا مریض ولاړ سي بله میاشت دا دوا خوره، درېیمه میاشت بله دوا وایي، څلورمه میاشت بله دوا وایي، شپږمه میاشت نو هغه اخرینه دوا دی ورکړي، نور علاج وسي. دا یې دوهمه طریقه ده. په اوله طریقه کې خو د دې احتمال شته چې مریض دا د یوه کال دواوې ځینې ورکې سي، چې د اولې میاشتې کمې دواوې وې، د دویمې کمې وې، د درېیمې کمې وې. ممکن د سهار ګولۍ ماښام وخوري، د جمعې ګولۍ په هفته، د شنبې په ورځ وخوري، د شنبې هغې په سه شنبه وخوري. دې احتمال خو شته. ممکن ځینې ورکې سي او ممکن ځینې زړې وي ایکسپایر سي، ممکن څوک یې ځینې غلا کړي، ممکن ځینې ورکې سي. د اولې د په 2مه میاشت وخوري، د دویمې د په 5مه میاشت وخوري. او دا دوم ډاکټر چې کومه نسخه ورکړه دا صحیح مطابق د قرآن داسې د خلکو علاج، لکه دا دوهم ډاکټر چې د یو مریض علاج کوي، رب عز وجل یو حکم نازل کړي. ما درته وویله چې دا هر حکم دا لکه یوه دوا هلته په وجود کې انقلاب راولي. یو حکم نازل څه وخت چې وچلېدی، د دې حکم نور ضرورت پاته نه سو، الله وفرمیل چې بلا دا حکم مه استعمالوه، د هغه پر ځای دا حکم استعمالوه. داسې نه چې الله په دې علم نه درلودی چې دا دې ته کار کوي دا یې نه کوي، خو نور د دې حکم ضرورت نه و. لکه هغه دوا چې فایده دې وکړل، نور دا ګولۍ به نه خوري، د دې پر عوض به بل نورې ګولۍ شروع کړي، هغه هم پر ځای ګولۍ وې، دا هم پر ځای ګولۍ دي، هغه حکم هم پر ځای و، دا حکم هم پر ځای دی. دا حکم چې رالی دا داسې ګولۍ یې شروع کړلې چې د هغه تر هغه شي دي یا د هغه په څېر دي. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها. موږ چې دا دوهم حکم راوړو دا به تر هغه لا شي یا به د هغه په څېر وي، لکه هغه چې کار کړی دی تیم داسې کار کړی. نو یهودیانو ته جواب ورکړل سو چې تاسو دا اعتراض مه کوئ، الله عز وجل عالم دی. البته دا خلک پیړۍ په کفر کې راغلي دي، په شرک کې راغلي دي، ناروا کارونو او ګناهونو د دوی په وجود کې خورا ډېر وایرسونو او میکروبونو ناجوړي پیدا کړي دي. دا علاج غواړي. علاج هغه ذات احکم الحاکمین ذات په حکمت کولی سي. دا ستاسې په رقم، دا ستاسو په فکرو خو نسي کېدلی. یوه خبره ده. بله خبره دا ده نسخه څه ته وایي، د نسخې لغوي معنا څه ده، او په قرآن عظیم شان کې آیتونه څنګه منسوخ سوي. نسخه د دې دوې معناوې کېږي. یوه معنا دا ده چې نسخه د یوه ځای څخه یو شی نقلول و بل شي ته. دا فوټوکاپي چې موږ ورته وایو په عربي ژبه کې دې ته نسخه وایي. وایي دا شی را کاپي، موږ یو فوټوکاپي والا ته ورکړو، وایي دا را فوټوکاپي که په عربي ژبه کې وایي دا را نسخه کړه. د یو شي څخه بمجموعه یو شی وړل او بل شی ته انتقالول، دا یوه معنا د نسخې ده. او دوهمه معنا د نسخې دا ده چې یو شی د یو ځای څخه محوه کول، د هغه په عوض بل شی دلته را انتقالول. په قرآن عظیم شان او په احکامو کې چې نسخ ذکر سي، دا دوهمه معنا ځینې مراد. اوس نو د احکام الهیه چې الله نازل کړي دي آیاتونه، دا 3 ډوله منسوخ سوي دي. اول ډول منسوخه آیاتونه هغه دي چې لفظ یې نسته خو معنا یې پاته ده. نسخه د الفاظو یې سوې ده او نسخه د معانیو یې نه ده سوې. لکه پیشینا یو آیات کریمه په قرآن عظیم شان کې و، اوس نسته. هغه آیت داسې و: الشیخ والشیخة اذا زانیا فرجموها. وایي سپینږیري کس او سپینسري ښځې که زنا وکړه تاسې رجم کړئ. اوس دا الفاظ په قرآن عظیم شان کې نسته، اما حکم یې پاته دی. که ځوان زنا وکړي، که سپینږیري زنا وکړي، حکم یې د زنا هغه یو حکم دی. 100 درې وهل دي تر واده مخکې، تر واده وروسته سنګسار دی. دا حکم پاته دی. لفظ منسوخ سوی دی، معنا سته. او دوهم ډول منسوخ دا دی چې الفاظ او معنی
دواړه تللي. ځینې داسې آیاتونه الله جل جلاله پر خپل خوش پیغمبر نازل کړي وه چې الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام سره هېر کړل. لفظ یې هم ځینې هېر کړي، معنا یې هم ځینې هېره کړه. په دې کې د الله حکمت. دا دوهم ډول منسوخ. دریم ډول منسوخ دا دی چې الفاظ یې ستا، حکم یې منسوخ دی. د هغه اول بالعکس، معنا یې منسوخه ده، په الفاظ یې منسوخ نه دي. لکه سورة کافرون، دا یو د هغه سورتونو څخه دی چې حکم یې منسوخ دی. یا د شرابو په اړه چې آیاتونه نازل شوي، الفاظ یې ستا. سورة کافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا سورت منسوخ دی، حکم یې منسوخ دی، اما الفاظ یې ستا. الفاظ یې ویل ثواب لري، لمونځ په جایز دی او وظیفه یې ثواب لري، اما حکم یې نشته. دا درې ډوله منسوخ. راځو اوس د دې آیت ترجمه. الله جل جلاله فرمایي ما ننسخ من آیة، موږ نه دي منسوخ کړي من آیة د یو آیت څخه، او ننسها یا چې موږ ایر کړي وي دا آیت، نأتي موږ راتلل کړي دي بها، نأتي موږ راتلل کړي دي بخیر په یو غوره آیت سره منها تر دې آیت، او مثلها یا د هغه په مثل. الم تعلم آیه ته نه پوهېږې ان الله چې بېشکه الله پاک علی کل شیء پر هر شي باندې قدیر زیات توانا او قدرت لرونکی دی. الم تعلم آیه ته نه پوهېږې ان الله بېشکه الله پاک له د الله لره ملک السماوات بادشاهي د اسمانو ده والارض او د مځکې ده، وما لکم او نسته تاسې لره من دون الله ما سوا د الله څخه من ولي چې دوست نسته ولا نصیر او نه کوم مددګار سته. ام تريدون آیا تاسو اراده لري ان دا تسألو چې تاسو سوال وکړي رسولکم در خپل رسول څخه، کما سئل موسی لکه چې سوال کړل سوی و د موسی علیه السلام څخه من قبلو مخکې. د موسی علیه السلام څخه به اهل کتابو ډول ډول سوالونه کول. مثلا دا سوال به یې کاوه ارنا الله جهره، موږ ته دې الله ځان وښیي چې موږ یې په ښکاره ووینو. داسې سوالونه به د مکې خلکو هم د نبي علیه السلام څخه کول. ول دا زموږ ښار داسې تنګ دی، غرونه دي، ته د الله څه وغواړه چې دا غرونه بوځي، مځکه ښه اواره شي، موږ به کښت و کرونده وکړو، غټ دښتونه د زراعت مځکې به شي، اوبه دې پیدا شي، دا د صفا غونډۍ دي د سرو زرو شي. الله جل جلاله پر دې خلکو باندې رد وکړي. ام تريدون آیا تاسو اراده لري ان دا تسألو چې تاسو سوال وکړي، غوښتنې وکړي رسولکم د خپل رسول څخه، کما سئل موسی لکه غوښتنې او سوالونه چې سوي وه د موسی علیه السلام څخه من قبل مخکې. ومن یتبدل الکفر څوک چې بدل کی کفر بالایمان په بدل کې د ایمان، فقط پس په تحقیق سره اغضل دی ګمراه سو سواء السبیل د سیده لارې سره، او ود خوښه ګڼي کثیرون ډېر خلک من اهل الکتاب د اهل کتاب څخه. ای مسلمانانو آگاه اوسئ، خبردار اوسئ، ډېر اهل کتاب دا خوښه ګڼي لو یردونکم کاش کې تاسو واوړئ د دې دینه څخه، رد سئ د دې دینه څخه، من بعد ایمانکم وروسته تر ایمان ستاسو کفار رد سئ، یعنې دا چې د دینه څخه د ایمان څخه د کفر و دین ته رد سي. حسدا من عند انفسکم دا غوښتنه دی کوي، خوښه دی ګڼي، ازروی حسد من عند انفسهم د طرف څخه د دوی د نفسونو، من بعد وروسته ما تر هغه تبینه چې ښکاره سو لهم دوی لره الحق حق ورته ښکاره سو، داسې نه چې دوی ته حق نه و ښکاره. نو تاسې څه وکړئ؟ فعفو عفو ورته وکړي، واصفحو چې شپوشي وکړي، غاړه په غاړه مه ورسره کېږي، په غاړه کې ځان مه ورسره اچوئ، حتی تر هغه مهاله پورې یأتي الله بامره چې الله عز وجل په خپل حکم سره راتګ کړي او تاسو ته اعلان کړي چې حکم داسې دی. ان الله یقینا الله جل جلاله على كل شیء پر هر شي باندې قدیر زیات قدرتمن او توانان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.